قدرمنو داسې ویډیوګانې ولې د کورونو نه وایرل شي؟ دا زموږ ستاسو یوه لویه بې احتیاطي ده، بلکې هغه خلک چې داسې ویډیوګانې جوړوي دا د هغوی دپاره د یو عبرت مقام دی چې داسې ویډیوګانې وایرل کیږي. یو عبرتناکه ویډیو تاسو سره شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ چې د یو کلیوالې کورنۍ جینۍ ویډیو ولې او څنګه سوشل میډیا ته راغله. قدرمنو دوستانو، نور خلک چې سوشل میډیا استعمالوي نو هغوی ترې څه پیدا اخلي، خو زموږ ستاسو خلک د خپل کور ویډیوګانې، د خپل ځان ویډیوګانې، د باتروم ویډیوګانې، داسې قسم ویډیوګانې سوشل میډیا ته راوړي. لکه دا یو ویډیو ژوندی مثال دی، ژوندی نمونه ده. که تاسو وګورئ نو دا یو کلیواله کورنۍ جینۍ ده، په کور کې ډانس کړی دی او بیا د دې خپلې د کورنۍ کسانو د دې نه دغه ویډیو کړې ده او دغه ویډیو بیا معلومه نه ده چې دوی خپله وایرل کړې ده یا یې په موبایل کې ساتلې وه او چاته یې ورړولې ده یا ترې موبایل ورک شوی، هر څه چې شوي دي، خو دا ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی او وایرل شوې ده. اوس خبره دا ده چې د دې جینۍ عزت ته هم لویه صدمه ورسېدله، بېعزتي هم وشوله، ځکه چې دا تصویرونه، دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل دي، هر څوک یې ګوري. او بله خبره دا چې دا جینۍ په معاشره کې، یعنی د پښتو کلچر دی، د خلکو سره به سترګې څنګه لګوي. نو تاسو ټولو ته دا یو خواست دی چې هیڅکله هم د کورونو ویډیوګانې مه راوباسئ، د کورونو ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې مه وایرل کوئ. سوشل میډیا داسې یو پلیټفارم دی چې د خلکو نه جامې وباسي. نو ټولو پښتنو ته د دې باره کې یو علم، یو شعور ورکول پکار دي چې د داسې قسمه ویډیوګانو د وایرل کولو نه ځانونه وساتئ، ځکه چې د دې ډېر لوی نقصانات دي، خلک په ډپریشن او ټینشن کې مبتلا کولی شي.